تاسو به وایي چې قبر خو دومره غوندې ځای دی دا دومره لویه لانجه پکې څنګه چل کېږي که نه جي دا واورئ حدیث کې راځي چې دا قبر د مرګ نه پس دومره نه وي چې دا تا پکې څومره مړی ایښی دا قبر دومره لوی شي لکه دې ځای نه چې څومره ستا په نظر باندې اسمان ښکاري دومره لوی شي دا دومره ځای نه او بیا ورته دوه کسه چې راځي نو آتاهم ملکان دوه سپایان ورته راشي دا دوه سپایانو دوه قسمه شکلي یا خو دومره ښایسته شکلي چې سړی ورته وګوري بلکل لیونی شي او یا دومره بدرنګ شکلي چې سړی ورته وګوري نو ړتې بوټو ځي نو کښېنئ چې کښېنئ نو ورته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي متعلق د دنیا کې څه وي دی ورته داسې دا مسله یو سړي واورېده چې د رسول الله تصویر ښودی کېږي په جنت قبر کې نو هغه دا شعر ووایي چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا میں اوریدلی دی چې په قبر کې د جناب محمد رسول الله تصویر ښودلی کېږي نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا اجل انتظار کوم چې خدای مرګ زر راولي چې زه مړ شم چې دا تصویر وګورم